بنده حقوق دا ډیر درانه دي او د بنده د حقوقو تلافی او د هغې معافول اسانه نه وي. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر قرطبي کې یو خبره لیکلې ده، که چیرې د یو سړي سره په دنیا کې د 80 انبیاو عمل ورسره وي، چې 80 انبیا څومره اعمال کوي، د سړي په خپل زندگی کې یوازې دومره اعمال راخستی دي. لیکن چې د قیامت میدان کې راپیش هغې غریب زندگی داسې تیره کړې ده چې چاته اشکنځل کړي دي، هغې زندگی داسې تیره کړې ده چې د چا سره بد وضعیت کړی دی، هغې زندگی داسې تیره کړې ده چې د چا سره د بد اخلاقی معامله کړې ده، هغې زندگی داسې تیره کړې ده چې د بل چا جانی او مالی حق یې ضایع کړی دی. نو بیا چې د قیامت په میدان کې درسو پورې د دې حقوقو جواب ویلی نه د هغې پورې پر ده باندې جهنم جنت حرام دی، در هغې وخته پورې جنت له نسی تللی. تاسو ګورئ څومره درنه خبره ده، څومره غټ عبادت دی. یو سړی بنده امتی دی او د هغې سره اعمال او عبادت د 80 انبیا ورسره دی، لیکن صرف د یو چا بد خبره د په عملنامه پورې مشتې ده چې په زندگی کې یو چا ته بد خبره کړې ده، صرف په زندگی کې د چا یو دراهم مقدار مال هغې خوړلی دی، هغې د هغې څه په ظلم باندې او په دوکه او خیانت باندې را قبضه کړی دی. نه بیا نه د دې 80 انبیاو په عمل باندې سړی جنت لتلی سي، نه در هغه وخته پورې الله تعالی د جنت فیصله نه کوي چې در څو پورې د دې بنده حق په دنیا کې ورکړی نه. ځکه دنیا کې د بندگانو حقوق ضایع کول دا ډیره درنه خبرې، نو د هغې تلافي دا ده چې د کم چا پر ذمه باندې دنیا کې د بنده حق رالی یا ورتلل د هغې څه معافي غوښتل، هغې راضي کول، هغې خوشحاله کول او د هغې د خولې څه او د هغې د زړه او د عمله څه دا خبره ایستل چې زما د طرفه ته معاف وي. او که چیرې دغه توفیق انسان ته الله نه کړي ور بیا خو هغې له ورتلل او خپل حق هغې ته رسول او د هغې د حق څخه خپله ذمه فارغه کول. امام قرطبي رحمه الله یو بله خبره هم لیکلې د تفسیر قرطبي کې، که چیرې یو سړی د قیامت میدان له په داسې شکل کې راس چې د هغې پر ذمه باندې د یو بنده یو دانق غالبا په عربي کې 6 حصه د دراهم ته ویل کېږي، او یو درهم دا د سپینو زرو دراهم راځي، دا غالبا 4.5 ماشې دی، او دانق د دې 4.5 ماشو غالبا 6 حصه ده. که زه تاسو ته وایم چې په سل کې 15 روپۍ یا په سل کې 15 روپۍ دا د سلو 6 حصه بلل کېږي. که یو سړی الله تعالی ته راپیش په داسې حالت کې سي چې د قیامت په میدان لرالی او حساب و کتاب پیشوي، لیکن هغې یو دانق د بل مسلمان حق خوړلی دی، الله تعالی د دې یو دانق په عوض کې 900 قبول سوي لمنځونه د هغې مسلمان د ده څه اخي، هغه مسلمان عمل نامې ته رسي. څومره عظیم عبادت دی یار، 900 لمنځونه دي او بیا 900 قبول سوي لمنځونه دي، او ستاسو د یو دانق د دراهم د 6 حصې په مقابل کې اخیستل کیږي او بیا ستا د عملنامې څخه ایستل کیږي، د هغه چا عملنامې ته رسول کیږي. او که چیرې د سړي پر ذمه باندې لږ ډېر حقونه د بندګانو وي، نو بیا خو نور عبادات ځي، نور عبادات ځي چې لمنځونه خلاص سي، روژې روانې سي، چې روژې روانې سي ختم سي، د هغې څه وروسته حج روان سي، چې حج ختم سي زکاتونه روان سي، خیراتونه چې څومره عبادات دي ستا د عملنامې څه ځي، د هغې په عملنامه کې جمع کېږي. او که چیرې د بنده ټول نیک اعمال خلاص او د هغې پر ذمه باندې لا د هغه بنده حقونه پاته، نو بیا خو د هغې د عملنامې څه ګناهونه راپورته کېږي او هغه ګناهونه د دې بنده په عملنامه کې جمع کېږي. پیغمبر علیه السلام وایي فطرح علیه، دا ګناوې د ده پر عملنامه باریږي، ثم طرح فی النار، بیا دی د دې ګناو سره جهنم ته